بنی اسرائیل متعلق میں خبر شروع کړې وه چې هغوی په دنیا کې کومې خباثتونه ښکاره کړي دي او د پیغمبرانو سره کوم ظلمونه کړي دي او رب العالمین د هغې سزا وله دنیا کې ورکړې ده. د هغې مې یو څو جملې درته بیان کړې، نن هم درته یو څو خبرې د دوی متعلق کوم. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی مونږ د بنی اسرائیلو په حق کې دا فیصله کړې ده او دا فیصله م ورته ورولې ده، په دې دوی پوه کړي دي د خپل کتاب په ذریعه چې لتفسدن فی الارض مرتين، چې تاسو به غټ غټ رواني چې کوئ په ځمکه کې نو ابه تاسو دوه ځله کوئ. واړه واړه رواني خو به کوئ، واړه واړه نقصانات او بغاوتونه او فسادونه خو به م ډېري، خو کوم چې غټ غټ هغه فسادونه دي چې په هغې الله تاسو له مضبوط او سنګینه سزا به درکوي ابه دوی. لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا، دو فساده به کوئ او لتعلن علوا کبیرا، تاسو به سرکشی او بغاوت کوئ او خطرناک بغاوت او سرکشی به کوئ د الله او د رسول په حق کې. زمارونو د دوی سرکشی د هر پیغمبر سره تیری شوي دي، یوازې زمونږ د نبی علیه السلام سره نه. بنی اسرائیل دا اوس چې یهود ورته وایي، هر پیغمبر سره سرکشی. تیره جمعه د موسی علیه السلام متعلق مې درته ویلو چې په هغې یې څومره خطرناک الزامونه لګولي. د موسی علیه السلام د تره زوی دی، قارون یې نوم دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایی، تفسیر قرطبی لیکلی دی چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایی چې دی د موسی علیه السلام سکه د تره زوی دا قارون. یوه دویم دی د تورات حافظمو، تورات ورته یادو، او دریم د تورات عالممو، علم د توراتم ورسره دی قارون سره. او کم اویا کسان چې حضرت موسی علیه السلام د الله د ملاقات دپاره غوره کړي چې کوه طور ته ځو چې ستاسو الله سره ملاقات وشي، هغې او یو کې دیم شاملو. هغې او یو کسانو سره الله خبرې موکړې، دا خبرې م راغلی دي. حافظ د تورات هغې او یو کسو کې منتخب د حضرت موسی علیه السلام سکه د تره زوی او هغې کوه طور کې د الله خبرې مو سره شوي دي، خو منافقو. مال یې ډېر زیات و، دومره مال یو چې تفسیر روح المانی کې یو لوی عالم دی عطا ابن ابي رباح هغه وی د یوسف علیه السلام یو خزانه و چې هغه په ځمکه کې خښه کړې وه، هغه دله په لاس راغلی وه، ډېر زیات مالدار و. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره مال و، موږ دومره مال ورکړی و چې د هغه مال چابیانې چې دي ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، چې یو لویه ډله چې هغه به د مضبوط طاقت خاوندان و چابیانې به هغوی ګرځولې. نو تاسو اندازه ولګوئ چې چابیانې دومره دي چې یو کس یې نشي ګرځولی، دوی نشي ګرځولی، درې نشي ګرځولی، یو لویه ډله هغه چابیانې ګرځوي. او چې کومه ډله هغه چابیانې ګرځوي نو هغه هم د ښه مضبوط طاقت خاوندان دي. نو چې جرندې به څونه او جرندې بیا چې څومره به وي نو اندازه ولګوئ چې یو جرنده به یو کوټې ته او یو محل ته والي کېدله چې هغه محلونه او کوټې به څومره وي او په هغې کې به مال او دولت څومره و. ډېر مالدار و. په لاره چې به روانو اعلی قیمتي جامې به یې چولې وې، قیمتي او اعلی قسم لباس به او د ریخمو په عجیبه انداز به روانو، نوکران به ترې مخکې رستو، نو خلق به ورته پس خیدل یا لیتنا اوتی مثل ما اوتی قارون، افسوس چې داسې مال زمونږ هم وي لکه د دې قارون چې دی. نیکانو خلکو به وي مه پس خیږئ، ورته مه پس خیږئ، دا د دنیا مال او دولت دی. قارون په غرور کې اچولی دی مال او دولت،
دی مال او دولت د قارون ته ګورې پام کوئ چې ونه پسخېږئ. حضرت موسی علیه السلام ورته نصیحت شروع کړ، ویې ګوره دا مال الله درکړی دی، یو وخت به یې دنه الله والي، او په تش کفن کې په سپینه جامه کې به ګورې الله لځې. دا چې څومره دولت در سره دی دا د نه ټول په دنیا کې پاتې دی. په دې دولت نشه مه کوه، په دې غرور مه کوه. یو سپین کفن کې به د دنیا نه ځې او صرف 2 څادرې به ځان سره وړې، بل شی وړې نه شي. دا مال الله درکړی دی. د موسی علیه السلام مخکې خو به یې غږ نه کو، خو خلکو ته به یې څه وې، الله را کړی دی، دا ما په دې مټو ګټلی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلی دی. اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ورمخکې کې نشه پې دونه غاویری او دونه غالب وي چې هغه وي نه مړه دا ما ګټلی دی، دا ما محنت کړی دی. د محنت بچیا، دا لاس چا درکړی دی، دا عقل او دماغ چا درکړی دی، دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا درکړی دی، او دا خشته وجود او دا بچی چا درکړی د خدای نه ویریږه. کې راونی وي قسم دی که د ټوپک خلاص کی، کې راونی وي قسم دی که د بچی خلاص کی، کې راونی وي قسم دی که خاندان دی خلاص کی. نو دا خلک به ورته لګي او نصیحت به کوه، ده به دا ما په خپلو مټو ګټلی دی، دا ما ګټلی دی. او کبر به کو، غرور به کو، ځان پسې به خپې راښکلې، ځان پسې به سپلی راښکلې، او مسلمان یې د نظر نه څه نه راته. وی راشه یاره داسې کومه، دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي، او ما بدنامۍ په خلکو چې دی صدقه او خیرات نه کوي. ودرېږه چې دی یو پوټۍ لګوندې رچا کړ، نو یو ښځې له پیسې ورکړه، او هغه دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر لپاسي نو ته به په الزام ولګې. نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو. چې کوم سړی نیکي خلکو له دعوت ورکوي او په هغه د بدو الزام ولګو خو یې تباه کړ، د هغه خبره خو بیا څوک نه مني، بیا خلک وایي ښه کیسه ویسه. چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي، داعي دی، اب خپله جامه پاکه ساتي، جامه کې چې لږ خیرنوالی هم دی نو خلک پې بیا اعتماد نه کوي. خلک وایي مړه ویسه ته کیسه دا چې څه وی دا ټول ګپ شپ کې او دروغ وی. نو موسی علیه السلام یې رچکاو، نو دې ښځې ولمسولو پیسې وله ورکړې. نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي. دا ښځه پاسېده، بیا کېناسته، بیا پاسېده، بیا کېناسته، بیا پاسېده، بیا کېناسته. بس حضرت موسی علیه السلام پیش شو. چا پکې آواز هم ورکړه شیطانانو، څه لپاسې وایه که نه څه وی چې دا خبره وکړي. الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روب پې راته. بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه، موسی علیه السلام ورته ویې ښه چپ صبر وکړه. لاړ او 2 رکعاته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام، الله ته توجه ورکړه. او چې 2 رکعاته نفل یې وکړل او بیا راغی دی مجلس ته او د الله نه یې سوال وکړه، وی پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړي. چې ودرېد هغه ښځې ته یې وی ای ښځې پاسه ودرېږه. ودرېده، وی ستا دې په هغه ذات قسمي چې د اسمانونه یې پیدا کړي دي او د ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړي یو، وایه رښتیا خبره کوه. بس ښځه په رپېدو شو چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو او ځمکو په رپېدو شوه. وی صاحب رښتیا ووایه؟ وی او وی قارون پیسې را کړي دي چې په الزام په موسی علیه السلام ولګوه. دی به بدنام شي، بې عزته به شي او بدنام به شي، الزام پې ولګوه. هغه راله پیسې را کړي دي. بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه، الله ډېر ته تنګ یم، ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی، او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا ستا الله ولیدل، خدای راوي نیسي. نو الله داسې راونیوه چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه وشلولو پکې ور دننه کړه. چغې جوړې کړې ما بچ کا، ما بچ کا، اے موسی ما معاف کا. الله موسی علیه السلام مکې ته وی راکاږه، نور یې راښ کړه. بیا چغې وی راکاږه، نور یې راښ کړه. بیا چغې وی راکاږه نورم. نو په دا ځمکه کې ورغیب شو. نو نبی علیه السلام مبارک په یو حدیث کې راځي، هغې خو نوم نه دی اخیستی او غالبا هم دې ته مراد دی چې دقسې یو کبرجن سړی ځمکې راښکلی دی او په دې پونده تاویږي
او ورو ورو لاندې ځي، دا د ده دپاره سزا شو. یو روایت کې مې لیدلی یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ډېرې چغې درته ووالې، نو تاړو رحم پې ونه کړ. وی الله په مې الزام لګولی، که دا تا زما مدد نه وې کړی خو زما جامه خو پلیته شوې وه، بیا به مې څه کول؟ وی څونه فریادونه یې درته وکړل. وی بس فریادونه یې وکړل خو زه ډېر خفه کړم او ډېر یې غوسه کړم. وی قارون ډېر سپیرو چې تا ته یې چغې والې، که ما ته یې دغه وخت کې یو چغه م والې وه نو ممکن ده چې ما پې خپل رحم کړی دا د دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو، خاندان ورسره ملګري وو. دا د بني اسرائیلو بل ظلم. ځمکې راخ که څه شو، دولت یې څه شو، قوم یې څه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ که، نه دولت بچ که، نه مال بچ که. مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل برباد شو. دا یو سرکشي. بیا سرکشي شو، په پیغمبرانو به یې نخرې کول، په پیغمبرانو به الزامونه لګول. دوه وخته الله ووال. بیت المقدس خو اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و، بیت الله هم جوړ کړی و، بیت المقدس هم. بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام ورسره و، او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیه السلام ورسره و. خو د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا چې بیت المقدس په کوم ناشنا انداز جوړ کو نو حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړی. دومره بهترین انداز کې جوړ کو چې په پیریانو دیوانو لګیا د خدمت کوي، او د ځمکې نه ورله هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي، د دریابونو نه وله راوباسي، او د سرو زرو نقش و نگارې پکې او که د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتي هغه ملغلرې او هیرې یې پکې ځای په ځای ولګولې او خشته خشته ټیلونه بهترین. اوس هم بیت المقدس جومات په 80 جربه کې دا 80 جربو کې، او اوسنی چې کوم جوړ دی اوس خو خیر یهودیانو په قبضه کې اخیستی دی، اوس هم د هغوی په قبضه کې دی. نیم هغوی قبضه کړی ځان یې پکې خپله عبادت خانه جوړه کړې ده، او نیمې مسلمانانو ته پرېښې دي، مسلمانان پکې عبادت کوي. خو چې کوم نیمې مسلمانانو ته پرېښې دي نو چې څوک خوښي عبادت ته یې پرېږدي او چې څوک خوښي نه یې پرېږدي، اوس د هغې ظالمانو په قبضه کې ده. اوس یې وایي داسې ټایلونه پکې لګولي دي په بیت المقدس په جومات کې، داسې ټایل لګېدلي دي. دوی لګیا دي کوشش کوي چې روانې کې، خو لا فلحال یې پیوسته نه برابر شوی چې په هغه ټایلونو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي عکس ښکاري. و چې مخامخ ورته ودرېږې نو تا ته به څه نه ښکاري، خو چې ښي طرف ته شي نو د هغه عکس به راته ښکاري، او چې ګس طرف ته شي نو بیا به د هغه عکس ته ښکاري. او چې کوم محراب دی، محراب وی د لرګي نه جوړ دی محراب، او د یو لرګي نه جوړ دی، پکې ټانکه نشته او نه پکې پیوند شته، داسې محراب دی د بیت المقدس د جومات. او ډېر لوی یو وخت کې زمونږ قبله هم ونو، نبی علیہ السلام مبارک سره پاسه 14 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی. بیا دا قبله منسوخه شوه او بیت الله طرف ته حکم راغی فول وجهک شطر المسجد الحرام، چې بس فولوا وجوهکم شطره. نبی علیہ السلام ته صحابو ته حکم وشو چې تاسو بیت الله ته مخ راوړئ. او د مونځ هم ډېر لوی فضیلت دی، ډېر لوی برکت دی پکې. بهر کیف سلیمان علیہ السلام جوړ کو، یو ناشنا جومات یې جوړ کو، بنی اسرائیل دا یهودیان به پکې خپل مونځ عبادت پې پکې کو، نافرمانی یې جوړه کړو. یو نافرمانی نه ډېرې زیات دی. د حضرت داود علیہ السلام په زمانه کې دی باندې داود علیہ السلام چې پیغمبر و سلیمان علیہ السلام نه پس د داود علیہ السلام چې د داود علیہ السلام په زمانه کې د سلیمان علیہ السلام نه مخکې نو هغې کې هم دی نافرمانی کړی دی، پیغمبر موجود دی. یو کلی ایله ورته وایي، د بحر قلزم په غاړه دا کلی آباد و په هغه وخت کې، دا ایله. او د مدین او د کوه تور په میانس کې و دا کلی د بحر قلزم په غاړه. نو الله تعالی خو ازمایښونه امتحانات راولي، نو داود علیہ السلام په جبه په دوی دا
پابندي ولګوله چې تاسو به د خالي پر ښکار نه کوئ. د دریاب په غاړه اوسېدل نو دوی به دا کبان خوړل، ښکار به نه کوئ. نو به دوی ډېره ښه ده. نو الله په امتحان راوست د خالي پر ورځ بیا کبان زیات وو، په نور ورځو به کم وو، او د خالي پر ورځ به دونه کبان وو چې په دریاب په دې اوبو د پاسه به داسې چپې یې والې او منډې به یې والې. قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي كان څنګه دی استأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا. دا کبان به د خالي په ورځ باندې اوچت په دې اوبو د پاسه به داسې ښکارېدل. ويوم لا يثبتون لا داسې به نو بیا د خالي دروازې نه علاوه. نو پابندي پې ولګوله چې کبانو ښکار به نه کوي، خالي پر ورځ الله ډېر کړل. نو دوی به څه چل کو؟ دا مختلفې ډلې شوې. چا داسې چل به وکړو ډنډونه به یې جوړ کړل. نو د خالي پر ورځ باندې به هغه وره خوویسته، نو کبان خو به ډېرو ډنډونو ته به رالل. نو چې رابلل نو کبان خو به ترې بیا تلل، نو دوی به ورپسې ورخ بند کړ. نو د اتوار پر ورځ به یې راوویستل. هلکه دا ښکار د خالي نه، وایي مونږ خو د اتوار پر ورځ دا د کبان راوباسو، د خالي خو یې نه راوباسو. چا به دا چل وکړو چې غټ غټ جالونه به یې راوړل، نو د خالي پر ورځ به یې په کبانو ور واچول، نو کبان به پکې ګیر شو. نو د اتوار پر ورځ به یې هغه جالونه راوښکل، په هغه ورځ به یې نه راوښکل. دا هیلې به یې جوړول. یو سړي رشوت ته چا نه اخیستی نو ما یې لکه دا رشوت ته واخیسته، دا ګناه ده، دا مه کوه. نبي علیه السلام فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار. رشوت ورکوونکي اخیستونکي دواړه به اور کې پراته سودي به پکې. دا رشوت ته ولې واخیست؟ وی نه وی ما خو ته رشوت نه اخیستې، خو دا خو یې په خپله راکړه. وی صدقه یې راکړه. مې صدقه په تا کېږي؟ دا خو دونه غټ موټر دی چې د 15 لاکو موټر کې ګرځي او د 50 لاکو بنګله کې اوسېږي. نو صدقه په تا کېږي؟ موږ جومات ته صدقه نه وړو، تاله درکوي. هغه غریب ته پته ده چې که دا صدقه نوم د صدقې دی وله ورکړه، که دا شی وله نه ورکړو نو بیا راله کار نه کوي. او په خپله څوک چې هله نه ورکوي خو هغه ته پته ده که وله ور نه کړم نو بیا راله کار نه کوي. نو خلک وله دا مطلقې ایلې بانې خلک د حرام وله جوړوي. په هیلو بانو باندې ګورې حرام رونو نه حلالوي. نو حضرت داود نو قوم یې 4 ډلې شو. یو ډلې به همدغه د خالي پر ورځ ښکار کوو، دویمې ډلې منې کول وی به کوې، درېیمه ډله داسې وه چې هغه چپ چاپ وی وي مونږ د دوی په قبرونو کې خو نه اوسېږو، نه به دوی به زمونږ قبرونو له ځي، دوی پیشه او کار یې پیشه. 4مه ډله داسې وه چې هغې یو څو ورځې منې کړله، خو چې منې نه شو نو هغې یې مرګ. نو چې دا کم پکې د داود علیه السلام دا نیکان ملګري وو چې هغې یې منې کول، نو داود علیه السلام ورته سم شی د خدای عذاب در باندې راځي. نو دوی ورته وایي چې داسې کار چې مونږ دوی سره کلي ولس پیلو دې 3 واړو ډلو سره، چې دا څوک ښکار کوي دوی سره، او چې دا څوک وایي چې مونږ خو نه کوو دوی یې کوي، او دوی نه منې کوي د ګناه نه، او چې دا کم کسان 2-3 ورځې منې کړل خو من نه شو ورسره ملګري شو، دا 3 واړو سره زمونږ بایکاټ دی. نو د خپل کلي په منځ کې ورته یو مضبوط دیوال و، ای باس تاسو دغه او زمونږ ده. هغې وی ځای تاسو قبرونه ځان له تاسو پیښې خپل کارم پیښې، دا خو مونږ د خالي پر ورځ کار نه کوو، د اتوار یې راوباسو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي داود علیه السلام خیر یې ورته وکړه، زما خبره نه منې خدای م هلاک کا. نو دا چې کم نیکان خلک و دیوال نه پورې غاړه دی چې سار را پاسېدل نو د هغې طرف نه شور نه راته. هلکان نن خو شور نشته، څه چل دی چې د دیوال نه سرونه ورتاکل ویې کتل نو هغې کې چې کم ځوانان و د هغې نه خدای بیزوګان جوړ کړي، او چې کم بوډاګانو نو خدای پاک د خنزیران جوړ کړي. شکلونه یې د بیزوګانو د خنزیرانو او نور پوهېدل، عقلونو شعور یې و، ځکه سترګو باندې جړل او اوښکې پرې روانې وې، شعور یې خپلو خو بیزوګان خنزیران ته جوړ شو. 3 ورځې جمدي و، 3 ورځو پورې خدای پاک جمدي وساتل او 3 ورځې پس خدای پاک ټول مردار کړل. یو څو سزا ولا خدای ورکوله خو په هغې به نه پوهېدل. حضرت زکریا علیه السلام سره یې څونه ظلم کړی، سره یې حیران شي. سپینګیري او پیغمبر، د الله پیغمبر او سپینګیري پیغمبر
او دوی ته به نصیحت کو نصیحت به کو نو په هغې الزامونه به لګو تاکې دا چل دی او تاکې دا چل قسم قسم الزامونه الګیا دي ورته بار بار نصیحت کوي الزامونه اخر کې خوند یې ونه کو ټول ورپسې را پاسېدل او ورپسې تورې او چړې را واغېستې ودرېږه چې برابر د کو زکریا علیه السلام ته غریب روان شو دی ورپسې فیصله دا وکړه د بادشاه په مخ کې فیصله دا وکړه چې دا زکریا علیه السلام پرېږدو او دی وجنو په دې فیصله وکړه اته غریب په منډه تختی یو اونه وتوچو د حضرت زکریا علیه السلام دا د هغه یو معجزه وه دله کې دا سوچ وکړو چې دا اونه خو ماته وچو د غالبا چې دا ماله پناه راکوي نو هغه اونې دې میانځ ته دې ډټ ته ورننوت نو چې ورننوت هغه اونه پې بیا واپس راله پکې خدای پاک محفوظ کړ په هغه اونه کې دننه شیطان دوی ته وایي وی راشئ په دې اونه کې دننه وی اونې ته سینګ ننوت وی نه ډډه ونه ده او ده ته په میانځ کېدلې ده او پکې ورننوتی دی وی نه دا موږ نه منو سورې پکې نشته او سینګ ورننوت نو را دنه څه پلیس کی بار پاتې شوي وی دی وګوره دی نښې وی ښه داسې چل ورسره کوو په دا اونه کې دننه وجنو نو اونه اره کړه حضرت زکریا علیه السلام یې په هغې کې شهید کړه دومره ظالمان خلک دومره ظلمونه اوس څومره دا ظالمان په دې مسلمانانو ظلمونه کوي او د امریکې په ډاډې کوي ګورې د دې څه خپل طاقت اوس هم نشته دی دا ټول د امریکې په ډاډ کوي وسله او ایټم بمونه او میزایلې دا ټول ول امریکا ورکوي او په دغه ځای کې بدماشان کینولي دي چې شابه دا عرب ټول تنګ کې او عجیبه دا ده چې اقوام متحده خو نن د امریکې په لاس هغې وایي چې اسرائیلو ته اجازت دی هم د میزایل اجازت دی هم د ایټم بم اجازت دی هم د توپ او د ټینک اجازت دی او چې نور کم مسلمانان د فلسطین نو هغې ته د دې وسلې اجازت نشته تا سره به وسله نه دا څومره ظلم دی چې یو خوا دی یو کس ورته وتړه سپي ته او بس پې دی پې ور پرېښوده او بیا وایي چې هغه کم تړلی دی هغه غریب لاس پرېښودی او هغه ځان بچ کوي نو هغه ظالم دی او سپی ظالم نه شو دا فلسطینیان وایي دا دهشتګرد دي چې څوک په ټوپکو پې غزارونه کوي او په جزونو پې بمباری کوي او په توپو او په میزایلو وله کورونه روان کړل او د ورځې ورځې په سوونو تې وجنې نو هغه ظالم دهشتګرد نه شو او چې هغه کم غریبانان خپل ځان بچ کوي او د خپل ځان دفاع کوي دا دهشتګرد شو نه پوهېږو په دې منطق خدای د امریکا او د هغه دا ملګري په خپل قهر تباه او برباد د مسلمانانو په سرونه هر ځای کې اور بل کړی ظالمان نو بهر کیف هغه خبره مې دې پورې کوله چې زکریا علیه السلام غریبي په دغه شهید حضرت یحیی علیه السلام یحیی علیه السلام یې په کومه طریقه شهید کړ یو بادشاه هیرودیس د هغه رویره وه هغه رویرې ښکلې وه نو دې بادشاه هغه خپله رویرې سره به ګناه کوله او اخره کې پې نکاح وتړله حضرت عیسی علیه السلام په دغه زمانه کې هغه ورته وي حضرت یحیی علیه السلام وی دا خو ګناه ده ګناه به نه کوې هغه وی نه دا ګناه نه ده دا زما خپله رویره ده چې بل چاله یې ورکوم بس ماله مناسبه ده او حضرت یحیی علیه السلام اعلان وکړ په ټول قوم کې کلي کې چې دا بادشاه ظلم کوي دا ګناه کوي رویرې سره نکاح نه کېږي رویره خو د لور په اولاد په ځای ده او دا ناروا دی دا ګناه ده دا ګناه دا ګناه ده او د دې جنۍ مورم په دې رضا وه چې زما دا لور د خپل تره سره یي د هغه بادشاه دی زمونږ هم پکې مزې وي یو ځل دې مور دې لور ته ووایې وایي چې ته دې تره له وردې نن ځان ښه ډولې که ډول سینګار وکړه جنۍ ډولې هم وه او شراب وله ورکه او چې کله یې دا تره دا بادشاه د شرابو په نشه کې شي نو ورته ووایه چې زه به هله تا سره ګناه کوم چې دا یحیی علیه السلام حلال کړي چې دې نه حلال کړي او دا مشورې وله خلقو هم ورکړې چې دې د مخې نه خوا کې بیا به مزادي دا خو دې وایي چې دا ګناه ده چې دې مړ شي بس بیا چې کومه ګناه خوښوي هغه به کوی اوس هم خلک داسې کوي چې د نکاح نه کوي د مخې نه خوا که بس بیا چې څه خوښوي بیا به کوو جنۍ چې ډول سینګار خپلو که ورله او په شراب یې پیوس کړ
وینا له به ما له ګوتې راوړی چې یحیی علیه السلام سر را الله والله وړي او به دې مړ کچاړو قصه خلاصه شي دا خو دې وایي ګناه ده او ګناه ده او ګناه ده او جنت ته او دوزخ ته او خیرت ته بس پولیس والی او خلق هم وی صاحب ټیک راته وایي پولیس والی ورپسې ورولېږل چې ورویلېږل حضرت یحیی علیه السلام د خدای پیغمبر هغه یې راوپرځو حلالېږه سر یې ترې پرېږه زموږ حضرت شیخ صاحب به فرمایل ویده چې لاړم د فلسطین علاقې ته بیت المقدس سره خوا کې وي یو غر و په هغې کې یو غار و بندو او په هغې د پاسه یو تخته لګېدلې وه او په هغه تخته د پاسه یې لیکلي چې هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام چې دلته کې د یحیی د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت دی چې حلال یې که نو وینه ترې روانه شوه نو وینه کوم ځای وچېدله روانه د وینه بیږي 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 نو پروردګار د بل علاقې یو مسلمان بادشاه خبر شو چې د هیرودیس بادشاه ظالم خدا چلو که هغه پې حمله وکړه حالانکې کمزور په طاقت په ده حمله وکړه بس خدای وله برې ورکو هغه هیرودیس بادشاه د هغه غرویره د هغه د خاندان هغه چې څومره خلک وو هغه ټول مردار کړل او دومره لوی فساد یې پکې وکړه فساد خو نه یو جهاد یې وکړه چې هغه خلک چې د یحیی علیه السلام په مرګ کې شریک وو او یا زره کسان یې په یو ورځ مردار کړل چې او یا زره کسان یې مړ کړل د یحیی علیه السلام د سر وینه خاموش شو خوټ کېدلې بند شو وخت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کړي بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړی چې دوی دا ظلمونه کول دا وخت په وخت زیاتی ظلمونه یې کول نو یو بادشاه بخت نصر هغه د عراق د بابل د علاقې مشر او مجوسي و د اور عبادت یې کو هغه پې حمله وکړه په دې بني اسرائیلو حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي دا د هغه حدیث دی وایي ما د نبي علیه السلام نه تپوس وکړ چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دوی به دوه فساده کوي او زه به ورله د هغې سزا ورکوم نو دا کم دی نو دا وی نبی علیه السلام راته دا قصه وکړه نو هغه بخت نصر د بابل بادشاه مجوسی بادشاه پې حمله وکړه نو چې راغې نو بیت المقدس یې ټوټې ټوټې کړ د سلیمان علیه السلام د لاس بیت المقدس چې پیریانو دیوانو پکې په کلونو خدمت کړی دی او دونه په مینه جوړ کړو چې سلیمان علیه السلام کله جوړو د مرګ ټیم یې پوره شو فرشته والا راله وي ستا ټیم پوره دی وایي دا خو که زه مړ شومه نو دا بیت المقدس خو نیمګړی پاتې کېږي دا پیریانو دیوانو نه خدمت په څوک کوي که دې ته پته ولګی چې سلیمان علیه السلام مړ دی بیا خو دې دا خدمت نه کوي وایي موږ د هغې بندوبست الله وایي موږ کړی دی ته دا مهرباني وکړه چې ته په دا ځای کې د اعتکاف نیت وکړه ورننه وځه او دې خلکو ته ووایه چې باس ما پسې به څوک هم دې کوټې ته نه راځي زما د رزق بندوبست به الله کوي او په دې کورسۍ باندې کښېنه او بس دې ته ګوره مخامخ دوی به کار کوي موږ به دنه سو باسو نو هغه کونټۍ دې زنې ته ولګولو او دغسې ناست دی په هغه خلوت خانه کې او مرګ فرشته راله سیت یې وویسته او پیریان لګیا دي خپل خدمت کوي راځي هغه کوټه کې سوړه کې ګوري هغې ته وایي هلکه سلیمان علیه السلام خو په عبادت ته بس ناست دی او زنې ته یې امساړمه کړې ده او عبادت کوي ګورې لګیا دي ډبل خدمتونه کېږي هغې خو جمدی دی پته ورته نه ده لګېدلې هلکه راونه وه ډېره مو ته وګوره سوړه کې بیا ګور نه او مقصې په عبادت دی او زنې ته یې کونټۍ اړمه کړې ده 6 میاشتې پس وینو لاندې نه کونټۍ وواله نو سلیمان علیه السلام را پرېوته پیریانو ته پته ولګېده خو نو هغه پکې مړه کړل د بني اسرائیلو او ښځې یې ترې بوتلې او ماشومان یې هم ترې بوتلل او بوډاګان یې موله مړه کړل او چې خدمت له بوتلل غلامان یې کړل او صاحب هغه چې څومره هیرې جواهرات او لالونه و په هغه جومات کې سره زرو سپین زرو هغه یې ترېنه یوړل نو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي حیران بشي هغه زمانه کې خو دا ټرکونه او سوزکي او موټرې نه وې
د دې خرو د اوښانو پریړو کې به سامان وړو، د اوښانو د اسونو پریړو کې به وړو. نو هغه قیمتي سامان د بیت المقدس سپین جواهرات د په 1,00,000 ریړو کې یوړو، دومره سامانو د دې غون یوړو عراق بابل ته، او دیم پلان سره بوتل. نو ښځې وینځې کړې او ماشومانو باندې به خدمت کو، او چې کوم بوډاګانو هغې ته مړه کړل 100 کاله هغې بادشاه دا په خدمت کې ځان سره وساتل. بخت نصر 200 کاله بادشاهي یې کړې ده، 200 کاله. نو بیا به د دوی دې ښځو جړل چې خاوندان مړه شو او موږ وینځي شو او ماشومان هم دا د غلامان دي، او خدای دا به څه کېږي جړل. نو الله جړا قبوله کړه. نو 100 کاله پس 100 کاله کې خو پیړۍ بدلېږي. بیا د فارس یو بادشاه هغه حمله وکړه په بخت نصر باندې. نو بخت نصر یې مړ کړ او د هغه سلطنت یې دړې وړې کړ. نو دا بني اسرائیل یې ازاد کړل، وی ځه واپس خپل بیت المقدس ته، او چې څومره مالونه د نه دروړي د بیت المقدس نه هغه واپس په خرګاړو کې او د اوښانو په ګاړو کې بار کې ځان سره یوسئ. نو دوی لاړل، چې لاړل نو د دوی چتړه صبرېده د خپلو غلطونه، بیا به هغه غلطۍ کولې او هغه ګناهونه به یې کول. نو دغه زمانه کې حضرت عیسی علیه السلام هم راغلی دی. عیسی علیه السلام لخوا الله عجیبه طاقت ورکړی، لا ماشوم او پټینې چې خبرې کړې وې. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د مور نه الله پیدا که بغیر د پلار نه، نو لا ماشوم دی چې خبرې کوي. او قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې په برګي به لاس کې خود برګي مرض نه جوړېږي، لا علاج مرض دی، علاج اشته خدا سے پاسانه نه جوړېږي، لاس په پکې خود ابا خدای جوړ کړ. او چې کم سړی په پستر ګړوندو دو په لاس کې خود ابم خدای پاک جوړ کړ. تر دې حد پورې چې مړی ته به قوم باذن الله، نو مړی بم خدای پاک جمع دی کړ. او خلکو ته به الونه وي فنبأتکم بما تدخرون فی بیوتکم، چې کور کې بسود هغې ال به وي چې د کور کې دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی. تر دې حده پورې د خوشطبعه خبره ده. ماشوم به مور ته جړل، مور به ورته وي نشته. عیسی علیه السلام په لار روان و، ماشوم ته ویې دلته راشه بچې ولې جاړې؟ وی مور نه شی غواړم، او هغه راته وایي چې نشته، ورشه المارۍ کې پلانکي ځای کې پروت دی. ماشوم ورغې شی به یې راواغېست، هلته هم جګړې جوړې وې. ته ماشومو ته الونه وې، ځای نه ورته ښیې چې خوراک دلته پروت دی او پیسې دلته پرتې دي. لویه چرچه وه د حضرت عیسی علیه السلام، مشهوره شوه چې دا وګوره بغیر د پلار نه پیدا دی، صرف د مور نه. او دا دی داسې دمونه چې یو خلک جوړېږي، ړوندم جوړېږي او برګې هم جوړېږي او مړي هم جمع دی کېږي. د چرچه نو د بعضې خلکو سره حسد او عناد پیدا شو. بادشاه ته خبر او رسول دی یهودیانو فیصله وکړه بني اسرائیلو چې عیسی علیه السلام وجنو، پرېږدو یې نه. حضرت عیسی علیه السلام او یوې مور، او د عیسی علیه السلام خپل کورم نو هغه عجیبه ژوند تېر کړی دی. داسې ژوند یې تېر کړی دی چې نه یې کور شته، نه یې بیبي شته، ښځه شته، یوې مور ده او یو دی دی. او نه دغه ژوند یې تېر کړی دی، د دولت او د پیسو نه. بس دا په پیغمبرانو کې داسې پیغمبرو اسم ورسره نو، یو کوزه به یې ګرځول، یو به یې مسواک ګرځول، او یو به یې ګومنځ ګرځوله، او یو به یې پیالې ګرځوله. نو یو ځل چاته وکتل چې هغه په دریاب باندې ناست دی او په لپو لپو اوبه رالي او خولې ته اچوي. نو دې اړه کې وایي دې لوټې ته او دې کوزې ته پکې ضرورت نشته، د لوټې دا کار خو په دواړو لاسونو په لپم کېږي. نو هغه خوا شغال کړه. نو یو ځل یې بل سړي ته وکتل چې هغه مخ ووینځه. نو عیسی علیه السلام ورته کتل، نو هغې سړي دا ګوتې راواغېستې او دې ږیره کې ورکولې، په دې خپلو ګوتې یې ږیره ګومنځوله، نو ګومنځ یې خوا وغورځوله. وی دا کار خو په لاس هم کېږي. بس یو مسواک به یو دی او یوې مور به ګرځېدل به. دا د هغه خپل یعنې په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي، یا یو سړی ځان له کور جوړوي زمونږ په شریعت کې، یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې، نو منع نه دي. دا جایز دی چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچې او د نیکۍ کارونه پکې کې.
نو دی بادشاہ او یهودیانو ته سازش او سکیم جوړ کو چې عیسی علیه السلام وجنه. هغه ته خو پته و چې زکریا علیه السلام یې زمانه مخکې هره کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی. نو د ده خاص ملګري حواریین به یې ورته وي، هغوی سره په یو ځای کې دی ناست و. نو یو سړي پې سیډې وکړه، بادشاه ورپسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه. نو یو جاسوس پې سیډې وکړه، پلانکي کور کې دی. نو دی ورته وی داسې وکړه چې ته مخکې ورننوځه، نو چې ته په کومه کوټه ورننوځې نو موږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی، نو موږ به درپسې درننوځو. وی ډېره ښه ده. نو جاسوس په هغه کوټه ورننوت. نو چې ورننوت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو وی صاحب دا جاسوس دی، دا دی ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی. نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو، نو خدای پاک اسمان ته جمدی جاړو چت که چت وشلیده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وخیژه. دا زه نه ویم، ګورې قرآن شریف وایي الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. او الله بل دې فرمایي بل رفعه الله الیه، الله بر اسمان ته وخیژه. او چې کوم جاسوس ورننوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ، شکل یې بدل شو، د عیسی علیه السلام شو. چې دا فوجان او پولیس والا وردن نه شو، حق یې کلک راونیوه. وی راځه، وی زه خو ستاسو ملګری یم. هغه جاسوس وی نه ته عیسی یې، وی زه نه یم عیسی. چغې والې نیمه هغې وی نه څنګه نه دی، شکل ته دی وګوره، مخ ته دی وګوره. هغې اوچت کو، دی غریب چغې وی او په سولی یې که. سولی دا صلیبي نشان دا د عیسایانو اوس هم نښه ده. داسې یو لرګی به یې ودرو او د لرګي په سر به یو بل لرګي داسې پلن ټک و. نو چې چا له به سزا ورکوله نو په هغه لرګي به اوچت کو، دا دواړه لاسونه به یې وله په لرګي خواره کړل، په دې لاسونه به یې وله میخونه ټک وال او په سینو په خپو به یې وله میخونه ټک وال. نو هغه په سولی که او هغه چغې والې زه نیمه زه عیسی نیم. بیا وروسته قرآن شریف کې الله فرمایي ولکن شبه لهم، دی په شک کې پرېوتل. اوهو که دا عیسی نو زمونږ ملګری څه شو، او که دا ملګری زمونږ نو عیسی علیه السلام څه شو. شکونه پرېوتل. هلکه خپې خو یم د عیسی علیه السلام په شان نه دي، قد و قامت هم د هغه په شان نه دی، صرف مخ یې د هغه په شان تېرې. نو په شکونو کې پرېوتل. نو چا او مقصې وی یاره بس چې ته موږ نه الله غیب کړی دی، او چا وی نه مړ شو. او بیا د خپلو ملګرو د حواریینو هغې پټ کړی دی، چېرته وتښتولی دی. دا شکونه یې پړه کې ور واچول. خو خیر د عیسایانو نظریه خپله دا ده چې عیسی علیه السلام موږ وجلی دی او دی وی دا د خدای زوی دی، مسیح ابن الله ورته وایي. بیا خپل پلار جمدی کړی دی او بر عرش ته خی جوړی دی، وی خپل پلار سره په عرش ناست دی، العیاذ بالله. او زمونږ عقیده دا ده چې نه دی جمدی جال خدای اوچت کړی دی اسمان. ملګرو نن خو باران هم دی، ملګري هم کم یې، خو کوشش وکړئ د مونږ د جومات کې چې څه تعاون کولی شی نو وکړئ. ښه مونږ پرون لنټر واچو او تقریبا 1.5 لک روپۍ مو د بل نه قرض کړي دي وله. څه خو خلکو هم څه مدد را سره بعضې دوستانو وکړه او ما خو هغه ته ویلي و فیاض احمد ته مې ابتکار شروع کړه، الله به خیر کړي. نو ډېره لویه خرچه، ما دا خیال نو چې دومره خرچه به پرې راځي، ډېره لویه خرچه پرې راغله. بلا پیسې پې ولګېدې، تقریبا څه کم 300 بورۍ پې سیمټو لګېدل او څه 10,000 کم دي که څه 3 لکه روپۍ په سیخو لګېدې او نور هم پې بلا پیسې ولګېدل، لږ هم پې کار پکې دی. نو مې اوس یې نیمګړو نشي پرېښودی، چا نه مې ولې 1.5 لک روپۍ قرض کړې، ډېرې مې قرض کړې وې، خو څه مې ورکړې او څه پاتې دي. نو تاسو چې څه وس کېږي لږ تعاون هم پکې وکړئ، خپلو دوستانو ته مو ووایئ، یا زنانه ښي په دې خیر ښېګړه کې زنانه لږې تکړی نو لږ دغه وکړئ، مدد پکې وکړئ. دا د خدای کور دی او پکې به مونځ هم کېږي، د مانځه نه علاوه پکې انشاءالله د قرآن شریف درس هم وي، هم ستاسو د ماشومانو د بچو د حفظ او د ناظرې نو مدد پکې وکړئ. الله مو بخښي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې عیسی علیہ السلام په اسمان کې دی، جمدی دی. ښه دا زمونږ عقیده ده. او د قیامت نه مخکې به راکوزیږي
او حدیث پاک کی راضی وی د دوه فرشتو په اوږو به لاس اچولی، یو لاس به په یوه فرشته اچولی او بل لاس به په بله فرشته اچولی، او په دمشق یو مناره ده، په هغه مناره باندې به راکوز شي، او چې څنګه راکوز شي نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت به لګی دی، به خپل عمل کوي. ګوره د نبی علیه السلام په شریعت، او واده به هم کوي د نبی علیه السلام په امت کې، او عمل به په قرآن باندې کوي. او نبی علیہ السلام فرمائی چې دی را کوزیږي نو بادشاہ به ګورې ستاسو خپلی حضرت مهدی علیہ السلام دا به یو نیک سړی وي، دی به بادشاهي د هغه په بادشاهۍ کې به را کوزیږي، او دجال سره به مقابله کوي، دجال به وجني، او بیا به بادشاهي کوي د عدل او د انصاف، او فیصله به زمونږ په شریعت کوي. نو چې بیا وفات شي نو د نبی علیہ السلام کومه کوټه مبارکه کې چې حضور پاک مبارک دفن دی، او حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی اللہ عنہما وسره دفن دی، هغه کې د یو قبر دی خالی دی، هغه کې به دفن کیږي. نو دا د یهودیانو بل سازش او ظلم. نو چې دا ظلمونه کول نو بیا په خدای پاک د روم یو بادشاه او هرقل اپ خدای مسلط نه هغه راغی حمله په وکړه په یهودیانو بنی اسرائیلو، نو دی ریز ماریز کړل، په سوونو زرګونه پکې مړه کړل، او بیا خپل غلامان کړل، او ښځې ولې وینځې کړلې. نورونو دا خبره مې دې پورې کوله چې دا شرپسند خلک تیر شوی دی. خدای پکې ډېر زیات پیغمبران، په زرګونو پیغمبران الله په دوی کې را لېږلي دي، او داسې به نه وه. زمونږ نبي علیه السلام مبارک خدای ټولو خلقو ته یو شان پیغمبر و، تر قیامته پورې چې څومره دي ابه هر یو قوم ته خپل خپل پیغمبر، یو قوم ته یو پیغمبر، بل قوم ته بل پیغمبر، بل قوم ته بل پیغمبر، بل ته بل، لیکن په هغې کې به هم نخرې کولې، پیغمبران به وجل، او دا او د پیغمبرانو خاص ملګري به وجل، او الله به وله سزاګانې ورکول. کله پې تندرونه را خلاص کړي دي، او کله په زلزلو تباه کړي دي، او کله په ځمکه وردننه کړي دي. دا د عبرت واقعي حضور پاک مبارک او په قرآن شریف کې رب العالمین ذکر کړي زمونږ ستاسو د عبرت لپاره. او بار بار بنی اسرائیلو ته هم وایي چې تاسو مشرانو ظلمونه کړي دي، باس اوس توبه وباسئ مسلمانان شئ. او موږ ته هم وایي چې د هغوی د نخرو په شان نخرې مه کوئ، د هغوی د کبرونو په شان کبر مه کوئ، او د هغوی د ګناهونو په شان ګناهونه مه کوئ. او پیغمبران خو نشته، خو د پیغمبرانو خلیفګان او نایبان شته چې هغه عالمان دي. پیغمبر چې کم کار کوه هغه نن سبا پیغمبر دین رسو امت ته، او خلقو ته منځونه خول، او خلقو ته د نیکۍ دعوتونه ورکول، او د خلقو د ګناه نه نفرت پیدا کو، او د دین خبرې ورته بیانولې. دا نن سبا عالمان کوي. نو د عالمانو پسې ټوقې ټقالې ملنډې سپکې دا به نه وی تا ته خپل دین ښیي. او که د عقل څنګه چې الله بني اسرائیلو له په مختلف وختونو کې سزاګانې ورکړي دي، دقسې سزا به تاسو له هم درکړي. نو خدای دې مونږه د هغوی د هغه نقش قدم، د هغه سپیرو، د هغوی د هغه سپیرو توبونو نه په امن و امان کې وساتي. او الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي، او خدای دې د دنیا او د آخر د شرونو نه په حفاظت کې وساتي. دا د اخلاص نه دعا وکړئ د باران دپاره. باران خو ډېر ښه دی، ډېر ښکلی باران دی د رحم، ځکه دې ورځو کې دغه ته هم ضرورت دی، غنمو ته هم ضرورت دی، فصلونو ته هم ضرورت دی، سوکړه ده. او خصوصا د غرونو علاقو کې چې کم دشتې دي هغې ته د باران ضرورت دی. خو دا دعا وکړئ چې خدای پاک د رحم باران کړي، او خدای پاک هم د قهر او د غضب د باران نه وساتي. او زمونږ د جومات ته هم دعا وکړئ چې دا کم کار پکې پاتې دی، دا د اخلاص دعا وکړئ چې خدای پاک یې په خیر تکمیل ته ورسوي. او الله د منځګزارو د عبادت لپاره، د دې محلې د کندي د خلکو د ماشومانو د عبادت لپاره، او د بهر راتلونکو میلمنو د عبادت لپاره یو لوی مرکز ثابت کړي. او خدای پاک د قرآن شریف او د دین د مدرسې او د قرآن یو لویه مدرسه وګرځولې کړي. او چې چا پکې د مال او د بدن اخلاص کړی دی، مدد یې کړی دی، خدای هغوی له د هغې اجرونه په دواړه جهانه ورکړي. چا چې هر قسمه تعاون دی جومات کې مونږ سره وکړو، نو خدای ته وله د هغې بدل په دواړه جهانه ورکړي. او الله نور هم د مسلمانانو زړونه مایل کړي چې دا باقي کم کار پاتې دی، دا پکې خدای پاک په خیر تکمیل ته ورسوي. بیمارانو ته دعا وکړئ چې الله مریضانو له شفا ورکړي. زمونږ یو دوست بچی بیمار دی،
هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک وله روغ صحت ورکړي. او غریب شاه استاد پرون وفات شوی زه خو ته بالکل خبر نه شم، نه مې اعلان واورېد او نه راته چا داسې ټایم کې خبر هم چې 2-3 منټه پاتې وو بیا جنازې له نه شو رسېدی. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب. ها دا خاري لالا ټبر بیمار دی، هغې ته هم دعا کوي چې الله وله شفا ورکړي. څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي. او چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کوي، چې څوک په پریشانو کې مبتلا الله پریشانۍ والا په خیر او په خوشحاله بدله کړي. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. پاسه جنازې ته ودرېږي څنګه ده نو که پیزار پاکي که ده صفا پاک پیزاري نو داسې هم پکې جنازه کېږي چې سپلی یا بوټ پاکي لاندې پکې پلیتي نه نجاست پکې نه ګندګي پکې نه نو داسې پکې جنازه کېږي. او که د سپلی د پاسه څوک پېږ دي نو هم څه بدیت یې نشته ودرېدی شي پې د پاسه. یو کس کور کې خپل جماعت او د خپل کورنۍ خلکو پکې مونځ کو، اوس هغه کور میانس کې هغه کوټه راغله، هغه کوټه دوی خپل استعمال کې راوستی شي که نه، دی بل ځای کې جماعت جوړ کړی هم دی، لوډ سپیکر امام وغیره هم پکې دی. چې دا خپل کور کې کم جماعت جوړ کړی جماعت 2 قسمه، یو دی چې اسې پکې مونځ کوي د ضرورت دپاره، دا جماعت نی لکه خپل کور کې یا خپل بیٹک کې جمع کوي یا د مونځ پکې کوي، دې ته جماعت نه ویلې کېږي، دا عارضي د مانځه ځای وي نو دا روانولی شي په دې کې بل کار هم کولی شي. یو دی چې وقف کړي وي جماعت ته چې دا موږ جماعت ته وقف کا او دې کې به صرف مونځ کېږي او نورو پکې څه نه کېږي نو هغه د جماعت نه بغیر بیا په بل استعمال نشي راوستلی. ګرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 527 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د بني اسرائیلو د ظلمونو بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. یو صحابی دی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ د یو بادشاہ دربار ته حاضر شو، ډیر لوی نوابان او لوی خلک پکې ناست دي، دی ډوډۍ خوري. نوړی ته په ځمکه پرېوته. د دین مسله دا ده چې د ننوړی په ځمکه پرېوځي نو راویله نو چې کم ځای خاورو سره جنګېدلی دی خاورې ته لرې که باقي وخوره کبر باندې کې. یو داسې نوړی وي چې هغه پاکېږي نه، په خاورو کې داسې لید پلید شي چې د هغې نه خاوره نه لرې کېږي نو خیر دی که هغه یو غاړې ته وغورځي. خو که نه داسې یو شی وي چې هغه په ځمکه پرېوته او هغه خوري ځای ته لر کولی شي دا ته لر که باقي وخوره نو نوړی ته په ځمکه پرېوته نو ځای یې راوچته کړه، هغه خاورین ځای ته لرې که او باقي خولې ته واچوله. یو ملګري ورته وایي صاحب دا دې څو کړل؟ ولې؟ وایي دا خلک به در پورې خاندي چې د ډوډۍ د ځمکې نه راوچته کړه او خولې ته یې واچوله. او ورته څه وایي؟ اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الجهال، وی دې جاهلانو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم، ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلی دي. حضور پاک فرمایي چې دا ډوډۍ په ځمکه پرېوځي نو چې کومه خاوره ګردو سره لګېدلې دی هغه ته یې وغورځوه او باقي خولې ته واچوه. دا د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل. خدای ګواه دی سړی وګوري صحابو ته حیران شي. زنانه به کلاو مخ بار ګرځېدې، د حجاب او د پردې آیتونه نو نازل چې کله اعلان وشو قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، چې ښځې به کور کینې او د جاهلیت د زمانې ډول سنګار سره به بال نه ګرځي. فورا ښځې کور کې کېناستې، مجال شته چې بیا خو دې څوک لوس مخ او کلاو مخ د کور نه بار راوتي. عایشه صدیقه فرمایي موږ به مانځله جومات ته تلو، جومات ته به مانځله تلو نو د سار مانځله هغه زمانه کې به زنانه تلې او جمع کې به شریکېدلې او شاته به ناسته وي. وي د سار مانځله به تلو نو موږ به غټ غټ پړوني په ځان را بار کړي، متلفعات، موږ داسې ښځې نسان
مونږ به مانځه تلو متلفعات بمروتهن او په غټو بورقو څادرونو کې هم ځان راغوښتی او چې مونځ به خلاص شو راتلو به نو مونږ به داسې څادرونه په سر کړو چې ما یعرفن احد چې دا ښځې به چا پېژندلې نه دی چا به نه پېژندلې چې دا څوک ده او څوک نه ده سار مانځه نه چې بتلونو غټ څادر چا پېژندو نه دا د صحابو بیا عمل جومات ته یو دروازه و په هغې به زنانه هم راتلې او سړي به هم راتلل باب النساء اوس هم هغه دروازه شته د هغې په دی چې کومه دروازه ده اوس هم شته باب النساء ورته وایي حضور پاک مبارک یو ځل اعلان وکړه داسې حکم یې ونه کړه یاره وایي که دا دروازه صرف ښځو ته پرېښودلی شي نو ښه به نه چې ښځې پرې راځي او سړي پرې نه راځي حضرت عبدالله فورا صحابه بند شو پر یو بیا نه راځي فورا عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه دروازه را دننه دې ته عمل وایي خو چې د خولې مبارکې نه به خبره وتله صاحب روجه ده بس روجه وایي د رمضان 10 روجې دي فورا عمل منځ دی فورا عمل په روجه کې جي د شپې نفل کوئ فورا عمل د شپې به راوتل جومات به د خلکو نه ډکو وړو دا واړه بلکې چپ دا وړو ته چغې وشي مه دا چې دا پرکې را واړه چغې وایي فورا به عمل د عمل نقشې وي هغې زمارونو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي یو څادر په سر کړی نو موږ به داسې لباس سړی نه اغوندي چې هغه د ښځو سره مشابه وي او داسې رنګ به پرې نه پورې کوي چې هغه د ښځو سره مشابه رنګ وي په هغه څادر داسې رنګ و چې هغه د ښځو د استعمال رنګ و چا ورته لکه څادر دې څنګه په سر کړی دی وی ولې وی دې نه خو نبي علیه السلام منع کړې ده وی ښه زر یې هغه څادر راواخېست او اور کې واچو ویسوده فورا یې وسوده حالانکې سوځول نو پکار ښځې له دې عمل به دې ته رسېده یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړ وی د سرو زرو کالي ګوتې به سړي نه استعمالوي سړو دپاره سرو زرو ګوتې چول دا ګناه ده خو چې دی وفرمایل او نبي علیه السلام اعلان وکړ نو صحابه کرام چې څومره د سرو زرو ګوتې چوړې راویسې ویې غورځولې عمل نو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د محبت او د مینې تقاضا دا ده چې موږ به د هغه تابعداري کوو د هغه د سنتو عمل به کوو او چې څوک د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی په آخره د قیامت په میدان کې او بعضې خلک یوم یعد الظالم علی یده په دې لاسونو به چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یده چکونه په لاسونو لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس که ما د پیغمبر لار نیولې وه که د هغه ملګرتیا مې کړې وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یاره که فلان کی سره مې دوستانه نه وې کړې او د هغې په مقابله کې مې د الله د رسول دوستانو سره دوستانه کړې وې څه ښه به وه په دې لاسونو به لګې چکونه به لګې چکونه نو د حضور پاک سره د مینې او د محبت تقاضا دا درونو چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوو ښه د هغې اخلاق خشته ښکلې ښوي د حضور پاک هغسې اخلاق به ځان له جوړو د مشر قدر دا د هغې اخلاق دي د کشر په سر د رحم لاس د ګاونډي سره ښه سلوک کول پردی مال نه غلا کول او نه پټول دا د هغې اخلاق وو ګډون او دوکې د دې نه یې منع کړې ده دوکه به نه کوې ګډه به نه کوې زنانو ته به نه ګورئ او ښځو دپاره خصوصي اخلاق چې تاسو په خپل کور کې د خپلو خاوندانو تابعداري کوئ غیبت به نه کوئ او کولو مخ په بار نه ګرځئ دا د حضور پاک خشته اخلاق دي او ماشومانو ته وایي چې د مشرانو احترام به کوئ دا خشته اخلاق د جومات ادب به کوئ د قرآن ادب به کوئ د عالمانو نیکانو خلکو عزت او احترام به ساتئ دې ته ښکلې ښوي وایي نو چې زمونږ د حضور پاک سره مینه د مینې تقاضا به دقه چې موږ به خشته ښکلې خوی ساتو د هغې په شان شکل به د حضور پاک زمونږ خوښ یو هغسې شکل به ځان له جوړو کردار به د حضور پاک زمونږ خوښ یي هغسې کردار به موږ ځان له جوړو دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مینې تقاضا ده
ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. قرآن شریف کې الله فرمائی د تاسو د پاره ما نبی علیہ السلام یو خشته ښکلې نمونه را لېږلې ده. بازار ته یو سړي ټوکړه یوسي وي دا نمونه ټوکړه راکه، نمونه خلک وړي. نو که چرتې په هغې په بناوټ کې فرقي، رنګ خو داسې دی جي دا ستا دا رنګ خو داسې دی، خو دا زما کپړه ښه ده د کراچۍ د کارخانې ده او ستا د پېښور د کا دا مې نه خوښ. داسې ده که نه چې بناوټ کې فرق یې څوک یې نه هلي، او که اعلی جوړه څوک درکوي خو یاره په رنګ کې فرق یې بیا هم نه قبلی. هغه به قبلی چې رنګ هم ستا د نمونې په شان دي او بناوټ هغه هم ستا د نمونې په شان دي. نو حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه را لېږلې ده. زمونږ عقیده، زمونږ عمل، زمونږ کردار، زمونږ اخلاق، زمونږ شکل، زمونږ جامه، دا به ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان دي. د اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هم دقه مقصد دی. نو دا مې دې پورې درته ووایي چې د سیرت میاشت ده او د سیرت په میاشت کې د حضور پاک سیرت خلک بیانوي او هغې سره د مینې محبت بیانات خلک کوي. نو ما د مینې د محبت دوه څیزونه درته ذکر کړل، یو د حضور پاک مبارک احترام او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري. د نبی علیہ السلام مبارک په زمانه کې یو منافق او یو یهودي و. د دواړو یو مسله وه، هغې کې اختلاف و، یو فیصله و، هغې نبی علیہ السلام مبارک له راوړه. دا یهودي په حق او دا منافق په ناجیزه و. نو نبی علیہ السلام هغې حق ته وکتله او د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه. یهودي په حق دی، هغه له فیصله ورکړه. او منافق غصه شو، خطا دله فیصله ورکړه، ما له دې فیصله را نه کړه. منافق د خولې مسلمان او پړه کې کافري. نو دوی یهودي ته وی راځه دا فیصله مې نه ده خوښه. هلکه دا خو ستاسو پیغمبر وکړه، هغه خو په ظاهر کې ګمان کو چې دا مسلمان دی. وی نه دا فیصله مې نه ده خوښه، راځه په حضرت عمر دا فیصله کو. مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري نو زما په حق کې به فیصله وکړي، زما مرسته به وکړي. چې لاړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له وی منافق ورته وی دا یهودي دی او زه مسلمان یم، مونږ راغلي یو په تا یو فیصله کوو، زما ورته فیصله وکړه. وی ډېره ښه ده. یهودي ورته وی صاحب وی زما ورته په منځ کې اوس نبي علیه السلام فیصله وکړه خو د هغه ونه منله، تا لی راوستم، ټیک ته ته راله وکړه. حضرت عمر وی ډېره ښه ده، زه به درته وکړم. ورېږې کور ته ځم راوځم. کور ته لاړ، توره باندې برجي وواله او سپی کړه او چې بار راووت اوچته یې کړه او منافق نه سر ووښویت یې غورځوم. وی چې څوک د حضور پاک د فیصلې نه پس ما له فیصله راوړي د هغه به دقسې فیصله کوم چې دا دله مې وکړه. اوس دې زوړ قندر ته ورسوم. دا هغه منافق رشته داران لاړل نبي علیہ السلام ته استغاثه وکړه، درخواست وکړه، صاحب عمر زمونږ سړی وجلی. حضور پاک حضرت عمر فاروق راغوښت. وی ولې دې عمره وجه؟ زورنه به دې ورکړې وه او خبرې به دې ورته کړې وې، د شریعت په مسله به دې پوه کړې و. نو تا په توره سر دې و او مړ دې که دا دې څه وکړل؟ او ورته څه وی صاحب؟ وی ډېر مې ښه کړي، د خدای او د رسول د فیصلې نه ستاسو د فیصلې نه پس چې ما له څوک هم فیصله راوړي دقسې به ورسره کوم. زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې یو سړی دې په ته ایمان راوړي او بیا دې ستا فیصله نه مني. یو سړی دې تا پیغمبر مني او تا ته د انصافدار نه وایي. د پیغمبر علیه السلام فیصلې خو د انصاف دي. نو چې تا ته یو سړی په تا فیصله نه کوي خو ته ورته انصافدار نه ښکاري نو دا څنګه مسلمان دی؟ د ده به هم دقه سټ وه. دې کې جبریل علیه السلام قرآن شریف کې آیت راوړو. دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون. هرگز داسې نه کیږي څنګه چې دا منافقین وایي زما دې ستا په رب قسمي. الله وایي زما دې ستا په رب قسمي لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم.
چې د دې خلقو منځ کې اختلاف راشي او پتا فیصلو کی الا به مسلمانی، او چې د دې په منځ کې اختلاف راشي او پتا فیصله نه کوي او یا ستا د فیصلې نه پس په زړه کې چونو چې راکوي چې دا پیغمبر خو د انصاف فیصله نه کوي، نو دا سړی مسلمان نه دی، دا کافر دی. د عمر مقصد دا دی چې د عمر څه کړي دي، سوچه کارې کړي دي. زما وروڼو د پیغمبر خبره به منو، رسول الله مبارک د هغه خبره د الله خبره، وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. دی په شرعي امورو کې د ځانه خبرې نه کوي، دی چې څه خبره کوي دا د الله نه طرف نه کوي، نو د الله خبره به موږ منو. نو د حضور پاک سره چې دی منئ د هغه تابعداري به کوئ. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یو ځل نه بار بار الله وایي چې د الله تابعداري وکړئ او د الله د پیغمبر تابعداري وکړئ. مینه دې ته وایي. او قسم د صحابه د دې نقشې و نقشې